خو نشته دی قبر کې وایي چې وایي د امامان وایي چې قبر کې عذاب یو دا یې لړمانان یو داسې یې وسې بیا په حشر میدان کې الله جل جلاله دومره عذاب خو چاله نه ورکوي که نه دغه یې ما پوښتنه ده که دغه جواب کې راته ولې د زړه سره دا موږ بار بار جواب کړي ده الله جل وعلا مو وساته ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم کله چې انسان مړ سي نور د دې علم د برزخ زندگی دا په غیبو کې راځي مؤمن مسلمان ته د دې معلومات نسته چې په دې کې څه قسم تکلیفونه دي څه قسم عذابونه دي ځکه الله جل وعلا د قرآن په سر سورة البقره کې مو تاسو ته څه وایي چې مؤمنان هغه کسان دي چې یؤمنون بالغیب په غیب باندې ایمان راوړی وي د متقیان انسان چې مړ سول زه تاسو ته یو مثال می بار بار درکړی چې سر مخلاصي د برق خو به پیژنې برق د برق مرکز د مرکز دا په یو ځای کې وي هغه ټول برق چې په کوم ځای کې جوړیږي هغه یو ځای وي لیکن لدینا بیا نوکي یو بل طرف ته نقل سوی وي نه لیگ یو بل طرف ته نقل سوی وي اوس کله چې انسان مړ سول پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس که منیر شاکر منی که رسول الله منی رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په لمانځه کې دا دعا غوښتله اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر الله أكبر يا الله زه پتا پناه غواړم د قبر له عذابنا بیا په دې کې په قرآن عظیم شان کې په صراحت سره سورة الانعام کې چې کله یو انسان وي هغه فاسق و فاجر وي نو رب العالمین جل وعلا وایي چې کله له دوی نه ملایکې روح اخلي باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم كلا شروح جيني واخلي نو رب ورتواي سنان ورز بتاسو تا عذاب دردي دردون كي عذاب بتاسو تا درك وليكيجي اليوم عذاب الهون دا سورة الأنعام كي بوما سفارة كي دا آيات شريف دا وسكوريا په قبر کې ټول عذاب الله دې ټول مؤمنانو له موږ سره په لایف کې څومره مؤمنان مسلمانان دي رب العالمین دې موږ تاسو ته له ټولو عذابونو په دنیا په قبر په آخرت کې نجات را نصیب کړي امين په قبر کې ټول عذاب الله جل وعلا مړي ته نه ورکوي یا مثلا کله چې مؤمن مسلمان وفات سي نیک عمل وي الله دې جنت ټول نعمتونه په قبر کې ورکوي نه خیر نو په قبر کې یو برخه دی عذاب ده په کومو ګناهونو یا د کومو ګناهونو په سبب سره رب العالمین دی قبر عذاب مقرر کړی وي انسان ته نو هغه یو برخه دی عذاب وي اما نور سي ټول عذاب ده هغه رب العالمین جل وعلا بیا په جهنم کې هغه انسانانو ته ورکوي چې الله جل وعلا ورته عذاب مقرر کړی وي رب دې نجات را نصیب کړي نو ټول عذاب په قبر کې نه ده لکه بل ځای کې چې الله جل وعلا فرمای ثم يردون سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم یو ځل په دنیا کې عذاب بل ځل په قبر کې عذاب بیا بل دین ورسته د کوپارو د منافقینو د پاره هغه لوی عذاب وي چې هغه په جهنم کې بیا په بل ځای کې الله جل وعلا غالبا سورة الجاثیه ده که سورة الدخان ده په دې کې راځي چې رب العالمین جل وعلا لوړکی عذاب دون العذاب الاکبر وړوکی عذاب ورکوي لوی عذاب بیا چیرته الله جل وعلا ورکوي په جهنم کې ورکوي نو په قبر کې عذاب ستا ټول عذاب نه ده یو برخه دی عذاب ده د دې معلومات انسان ته نه کیږي یوازې رب العالمین جل وعلا ته کیږي رب دې موږ ته نجات را نصیب کړي سر دې خلاص شو مننه کاری صاحب ژوندی اوسې زه خو دې لایفونه ګورم نور کته کېږم وخت نه سم تعالی خلک بد ردي وایي هغه وایي خو څه کمنټونه کوم ورپسې خو بیا ستا بعضې خبرې د درېږي چې چا بد نه خو خلقو پسې مه ګرځېږي موږ د چا په رد و بدو په توهین او په سپکاوي باندې که مو خوا بدېدلی یا مو د دین دعوت پرېښودلی د موږ دومره توهین په دې لسو کلونو کې سوی ده چې په ټول افغانستان په ټول خیبر پښتونخوا کې به دومره توهین د چا نه یې سوی د خلقو یو خبره درته کومه یو خبره او دا در سره ولیکئ د سرو زرو باندې در سره ولیکئ
دا د خلقو خبرې دا داسې مثال لري دا ټولو دوستانو ته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه د دین دفاع کوونکو ته وایم دا د خلقو خبرې نه دي د خلقو خبرې دا داسې دي لکه ډبرې لکه څه شي ډبرې دا که دې په شا بارولې ملا دې درماتوي او که ورباندې ختلې بیا به دې لوړو منزلونو ته رسوي بالکل د خلقو خبرې تر پښو لاندې کړي ورباندې وخیزي چې الله مو نور هم سرلوړي کړي او که مو په شا بارولې نو بیا به تر لاندې کړیپ روانې یو وخت کې به دې ملا درماتوي بېشکه د خلقو خبرو ته به هیڅ وخت کې غوږ نه نیسئ د خلقو له خبرو نه الله خلقو نه د معاف کړی ما ورته څوک الله خلقو معاف کړی نه خیر څه وایي وایي د الله جل وعلا زامن دي اعوذ بالله استغفر الله الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ذات نبي عيسى يهوديان واي عزير عليه السلام وقالت اليهود عزير ابن الله عزير عليه السلام دي خدای زوی ده العياذ بالله اعوذ بالله من هذا الكفر عيسويان واي نصارى واي عيسى عليه السلام دي خدای زوی ده العياذ بالله نو سرب چانه د معاف کړی ما ته څوک بیا لغنه را لاندې محمد رسول الله چانه د معاف کړی ما ته څوک سلف الصالحین علما دا ټول حقیقي علما سترنه پوری را اخلي نو ما ته څوک یو پروايم نه لرو په خدای قسم کوم ټول عمر دی خلکو ته فکر مولا ولاکه کړی وي ور باندې او په میډیا کې ټول خلق لزان نه خوشاله کول راضي کول د لیونیانو کار ده د چا لیونیانو دا د لیونیانو فکر د لیونیانو سوچ سلامانه د ټول خلق خوشاله سي لمانه د ټول خلق راضي سي ماته د ټول خلق څه نوای او بیا یو بل خبر د دین دعوت هغه وخت تاسو فکر وکړیا چې کله وخت د مخالفین درلودل نو پوسس دي تا خبر یو څه حقیقت لري او کټولو خلقو چکچکی درته وهلې دا خلق نه دي دین دی نه دي دنیا دي خدای مو مرسي